چرته درته داسې مخې ته سخت مسله راشي، یو چیک پوسټ درته مخې ته راغی، ته وایې چې په دې کې ما په خیر پاس کی، یا په ایرپورټ تېرېږي یا په چیک پوسټ تېرېږي، 3 پیرې د آیات ووایه وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. بس بې شفق بس ور تېرېږي. نبی علیہ السلام موټې خاوره وچنګلوي شاهت الوجوه، بس سترګې ړندې کڼې شوې. نبی علیہ السلام اندېښه ولاړ دی. نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان ملګری دواړه روان دي، غار سور په یو څو میله فاصله باندې دی، هغې ته روان شو، سفر یې شروع کړو. دې کې یو کافر راغی، دې ته یې تاسو دلته څه کوئ؟ وایي د نبی علیہ السلام نه چا غیرت ته وکړې دا به راوځي. یا خو ما ولیده خو لاړ، او داسې تېر شو، په دې لار تېر شو، ما خپله ولیدو. عجیبه خبره ده چې دې کور ته ورغلل، بستره یې ولټول، هغې کې علي رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ما ته پته نشته چرته به تلې څه ټایم به تلې، بس تللی دی. زه د هغه په بستره باندې یم، امانتونه دپاره یې پرېښوم، ما ته خو یې پته نشته. دی چې وکتل امام الانبیا تللی، ابو جهل ورغې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته، اسما بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور روتله. پلار دې څه شو؟ ما ته پته نشته. د ابو جهل چې ولا سپېړه را پرېښودله، په دې خوله باندې وینې راغللې. څه شو پلار دی؟ ما ته مې د پلار پته نشته. د پوه کړي وې چاته به ال نه وایې، زه به د نبی علیہ السلام سره ځم خو چاته به خبر نه ورکوم. او چې څومره پیسې وې اشرفه هغې ټولې ځان سره واغستل. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلارو ابو قحافه په سترګو ړوند و، ښه مسلمان لا نه و. راغې دې نو څو ته وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاړو، هغه مال هم ټول وړو. وایي د مال ولې وړو؟ هغې ورته مال یې نه دی وړی، خو یې پرېښی دی. وی کوم ځای دی؟ دوی چې د مال هغه کومه کې به دراهم او سونه پراته وو که نه، خو سره زرو او سپین زرو په هغې تیلی کې داسې ګټې مټې ور واچولې، هغه یې ډکه کړه او دا پلار یې وله راوسوی، هو لاس پې ووهه. وی مال یې پرېښی. وی ځه چې مال یې پرېښی دی نو دی دې ګرځي. هغه ړونو که نه دی راوسوی، هر څه یې راته پرېښي دي. دا ټول یې پوه کړي وو. لور ته یې وی چاته بال نه وایي، زوی ته یې وی چاته بال نه وایي، غلام ته یې وی چاته بال نه وایي. دا 3 کسه یې پوه کړي وو، یو زوی، یو لور او یو غلام. دا 3 واړه یې پوه کړي وو. لور ته یې وی ته به راله روټۍ تیاروئ، او غلام ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې، او دلته به بیزې سری را سری. زوی ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې، لور ته یې وی ته به یې تیاروئ، او غلام ته یې وی ته به دلته خوا وشه بیزې میزې سری. نو معلومات پکې چې دا خلق څه وایي، مونږ باره کې څه وایي، مونږ ته به اطلاع را رسوي. دا 3 کسه یې خبر کړي وو. د ټول کور خلق یې د نبی علیہ السلام په خدمت کې لګېدلی او که نه. ځکه خو علما وایي د پروانې دپاره چراغ پکاري. دا ګلونه هم دا پرپرکیم لیدلی، وی پروانې کو چراغ، پروانې له څه پکاري؟ ډیوه پکاري. دا پرپرکی چې الوزي نو دی له لیټ پکاري که نه، دی د دې نه ګیر چاپېره چورلی. نو وی پروانې کو چراغ، پروانې له خو چراغ پکار دی، او بلبل کو پول، او بلبل له څه پکار دی؟ ګل پکار دی. بلبل چې دی په ګل کېږي نو دله ګل پکار دی، او پروانې له چراغ پکار دی. او وی صدیق کے لیے خدا کے رسول پول، او د صدیق د پاره د الله رسول چې دا ګلو بس اب داغه نه تاویدو بس. نو زوی، لور، غلام ټولې په خدمت کې لګولې دي، چاته به ال نه وایي. دې کې دا ابو جهل انعام مقرر کوي، 100 اوښان به ورکوم که چا نبی علیہ السلام راونیو، را لاندې کراله. خلق ووته، ګرځي د غارې سور خواله رالل. دا غارې سور داسې دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې داسې وکتله نو بره د دوی دا خپې ښکارېدي، دي داسې ګرځېدل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته وایي د الله حبیبه
جی که دی خپل خپو ته وګوري خو ما تا به وویني ګورې. نبی علیہ السلام ورته ما ظن باثنین الله ثالثهما. اے ابو بکر صدیقه ته د هغې دوو کسانو په باره کې څه ګمان کوي چې د هغې دریم ملګری رب العالمین دی؟ ما ته خو دوه نه یو که نه دریم شته چې رب دی. د چا سره چې ملګری رب العالمین دی که نه بس رب ملګرتیا ونیسه. د رب ملګرتیا مونږ سره رب ملګری دی، فکر مه کوه چې وردند شو نو داسې یو څادر ورسره هغه ټول داسې خس خس په غار کې سوړه بندۍ ټولې سوړې بندې کړلې. یوه کوله پاتې شوه هغې ته یې داسې خپه کېښوده. زخریله سیس چې ټک ورکه د نبی علیه السلام سر د ده په ورون باندې پروت دی، دی سنډېږي نه خو د ټک اثر و د سترګو نه یې اوښکې لاړې په نبی علیه السلام په مخ ور پرېوت. نبی علیہ السلام راویښ شو. ابوبکر صدیق څه دي؟ وی هغه څادر دې څه وی هغه مې خس کړی دی په دې سوړو کې مې یخی دی. دعا یې وکړله ښه وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القیامه. یا الله د ابوبکر صدیق له زما مره درجه ورکړي په ورځ د قیامت. الله اکبر. د غار ملګری او که نه بیا یې ورته ویلې ابوبکر صدیقه انت صاحبی فی الغار، تو زما ملګری وی په غار کې نو وصاحبی علی الحوض، په قیامت کې چې په حوض کوثر ولاړ نوم به مې ته ملګری. خبر دلته د غار ملګرتیا هلته د حوض ملګرتیا. انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، زما ملګری به په حوض هم تیخه. قربان مال او جانې ته قربان کو. لور په خدمت کې لګېدلې ده، زوی په خدمت کې لګیا دی، غلام په ټول کورې د امام الانبیا په خدمت کې لګولې. چې 3 ورځې تېرې کړلې وی زه چې مخې ته سفر روان شو. سفر کوي لار کې ام معبد یوه زنانه وه، خلکو ته به خوراک مراک دی مسافرو له ورکو. یو چبوتری وه، نبی علیه السلام ته ورغی. الله اکبر. چا پیژنده چې دا امام الانبیا روان دی. چې ورغې هغې کره ورغې هغې نه د خوراک مطالبه وکړله. یوه کمزوري بیزه ولاړه وه. نبی علیه السلام ورته دې نه مونږ له لږ پی نه راکئ. وایي د الله حبیبه دا خو د کمزورتیا د وجې ولاړه ده، نه د کنډک سره نه شي تللی. تللی نه شي نو ځکه کور ولاړه ده. وایي زه ته یې ما ته لږ رادې خوا کړه. الله اکبر. چې امام الانبیا ته یې رادې خوا کړله او امام الانبیا پې لاس راغ وی لوښی راوړه. بس د پویو چینه زنده شوله. ټول کور ته وسکئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وسکا، غلام ته وی وسکا، ټول وسکل او په اخر کې په خپل وسکل. ټول چې وسکا بیا چې پاتې شو هغې ته وی دا کور کې کېده وی زه دا به دې په پکار وراشي. او په یو اوښ نبی علیه السلام قصوا اوښه باندې نبی علیه السلام کېناست.